قیصاري وایي طالبانو په افغانستان کې ملي یووالی رامنځته کړی دی. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت مطبوعاتي ادرسونه وایي د دوی وزیر شهاب الدین دلاور له پخواني قوماندان نظام الدین قیصاري سره لیدلي دي. اعلامیې وړاندې د قیصاري له قوله خپاره کړي چې نوموړي د طالبانو له راتلو وروسته په سرترساري امنیت او ملي یووالي ټینګېدو خوښي ښودلې ده او پخپله یې هم د قانونو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او ژمنه یې کړې چې په یاده برخه کې به نور ملي او نړیوال اشخاص او شرکتونه هم پانګونې ته جلب کړي. بلخوا ترکیه افغان سیاسي پاسپورټ لرونکو ته ویزې معافیت لغوه کړ. ترکي رسنیو ویلي چې د دغه هیواد حکومت د افغانستان د سیاسي پاسپورټ لرونکو کسانو ته د ویزې د معافیت هوکړه ځنډولې ده. دغو رسنیو نن چهارشنبه د ولسمشر رجب طیب اردوغان یو لاسلیک شوی فرمان په حواله ویلي چې دغه حکم به د جون له لومړۍ نیټې راهیسې عملي بڼه غوره کوي. د ترکیې پارلمان په 2008 کال کې د افغان ډیپلوماټیکو پاسپورټونو لرونکو لپاره د ویزې معافیت تصویب کړ. معلومه نه ده چې د ترکي ډیپلوماتانو به هم افغانستان ته له دې وروسته د تګ لپاره ویزې ته اړتیا ولري او که نه، خو هغه افغانان چې سیاسي پاسپورټونه لري ترکیې ته د تګ لپاره به ویزې اړتیا ولري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر او یا نورو چارواکو تر اوسه د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او لامل یې هم معلوم نه دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم سمدلاسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان سیاسي یا ډیپلوماټیک پاسپورټونه د پخواني حکومت پر مهال ډیپلوماټانو، لوړپوړو دولتي چارواکو او ملي شورا غړو ته ورکول کېده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم.